ښه راغلاست. نن ورځې بحث مو هم ځانګړی کړی کرونا ته ده چې په کور دننه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده او هرات ولایت هم قرنطین شو. په همدې موضوع باندې بحث لرو. په بحث کې راسره د عامې روغتیا د وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول رئیس ډاکټر سید حبیب اروال دی. اروال صاحب تاسو ته ښه راغلاست. ژوندي اوسئ. سلامت. ډاکټر صاحب پیل په دې وکړو چې افغانستان کې د کرونا ویروس له امله اوس چې ویره هم دومره ډېره شوې ده او لا د پراختیا په حال کې ده، د مړینې کچې د لوړوالي ویرې څومره ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو اجازه راکړئ چې ووایم چې موږ د ویرې مخالف یو. ویره دونه پکار نه ده، منتها آمادګي او تیاریانې ورته پکار دي چې سړی دې کنټرول لپاره. دا ناروغیانې په نړۍ کې پیدا کېږي. ما مخکې څو ځلې ویلي مختلفو وختو کې په مختلفو اما د دې انشاءالله د مرګ اندازه مرګ کچې هغومره نه ده چې خلک ورنه هیره لري. نو په افغانستان کې هم دا کوم پیښې چې پیدا شوي چې اوس متاسفانه تازه یوه ښځه هم په هرات کې د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي، یعنې یو کس تر اوسه په افغانستان کې د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند د لاسه ورکړی. ګرچې خلک وایي چې نور څو کسان، هماغه څوک چې ثابت شوي دي یوازې یو کس دی. نو د دې لپاره هلې ځلې روان دي. خو ټول نه غټه خبره دا ده چې د دې لپاره اصلا معالجه نشته. ګورئ تر اوسه موږ دا اعلان نه دی کړی چې وزارت صحت عامه یا د WHO سازمان یا نورو روغتیایي مسؤلین یا روغتیایي ټولنې دا خبره وکړي چې موږ د دې د معالجې دپاره درمل نه، بلکې د دې د مخنیوي دپاره د دې دپاره تدابیرو سنجول. غټه خبره دا ده چې کوم روغتیایي سپارښتنې چې روغتیا پالان خلکو ته ورکوي، نه دا د یوازې د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې نه دي، دا د ټولو روغتیایي سکتورونو خلکو برخوالو ټولو سپارښتنې دي خلکو ته چې هغه باید عملي کړي. او د دې په خوا کې د ټولو نه ډېر زیات دا موږ چې قرنطین یادوو، د قرنطین رول ډېر مهم دی. نو هغه تجربې چې په چین کې او په نورو هیوادو کې شوي دي او هلته یې وکولی شو د کومو تجربو په واسطه چې د دې په مخنیوي کې کامیاب شو. راځئ چې د هماغه نه ګټه واخلو. نو په افغانستان کې متاسفانه چې دا نن د دې پیښې 9 ورته ورسېدي، یعنې دا ورځ په ورځ زیاتېږي. دا اوس که تاسو وګورئ په نړۍ کې د دې 4,23,000 کسانو ته د تعداد ورسېدو څوک چې مبتلا شوي دي او د مرګونو اندازه هم تقریبا 19,000 کسانو ته ورسېده. یعنې دا اندازه ورځ په ورځ ساعت په ساعت ډېرېږي. خو د دې معنا دا نه ده چې خدای نخواسته دا ګورئ دا په ټول نړۍ کې ده، په میلیاردونو خلک چې اوسېږي. دا اوس د 200 ملکونو نه د دې شمېره واوښته چې دغونه ملکونو کې دا ګډ شو دا مرض. یعنې دا اوس موږ ځکه ورته پانډیمي مو وایي چې ټول جهان یې نیولی ګلوبل شکل باندې. خو د دې د ایران د چین غوندې ملک چې هغومره نفوس لري، هغومره زیاته کچه د کوم ځای نه چې سر راجګ کړی هغلته کنټرول شو. نو په ټولو ملکونو کې د کنټرول وړ دی او په افغانستان کې بالکل د کنټرول وړ دی. خلک د خپل روحیات نه خرابوي او دا پیښې شته. موږ ډاکټران چې کله یو نیم خبره کوو هغه د یو سنجش او تخمین او هغه علمي دغه کوو چې دونه کیدای شي مړه شي او دونه پاتې شي او دا شي، اما په دې باندې خلک خپل چرت نه خرابوي. خو خلک په هغه صورت کې چې که زموږ سپارښتنې یې ومنلې او د هغې مطابق مخکې لاړه، هم حکومت هم خلک. اول لومړی دا چې د عامې روغتیا وزارت هم د خپلو روغتیایي مسؤلینو روغتیایي کارکوونکو متخصصینو مشورو ته غوږ کیږدي او د هغې مطابق باید مسؤلین مخکې لاړ شي. بیا په ټوله کې حکومت باید د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان مشورو ته غوږ کیږدي او خلک باید د ټولو روغتیایي پرسونل او حکومتي مشورو ته جدي پام وکړي. او که خدای مکړه دې ته پام ونه کړي بیا په هغه صورت کې نو ډېر به خطرناک وي. د دې مخنیوی چې که یو وارې ما مخکې ویلي دي که دا میکروب چې د هغې ټارګټ او هدف یې اصلا سږي دي، سږو ته ورسېږي، بیا د دې مخنیوی لږ زر مشکل وي، لږ نه چې ډېر مشکل وي. نو په دې خاطر موږ د خلکو نه غوښتنه کوو د تاسو د لار نه بیا وایو چې هغه جدي سپارښتنې ګوري ډېر دوی ملامت نه دي. ډاکټر صاحب سپاره شو د روغتیایي په برخه کې په دې ناروغۍ باندې د اخته کسانو روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ آیا د اعتماد وړ دی، یعنې بیرته ښه کېدونکي دي او که د دې امکان شته چې دا د مړینې کچه به لا لوړه شي په کور دننه؟ ګورې زه په ثبوت تاسو ته وایم
چې دا اوس چې 4,23,000 کسان په نړۍ کې مبتلا شوي دي د دې نه 1,24,000 کسان روغ شو. یعنی دا په دې ثبوت دی چې د دې نه الحمدلله بیرته خلک روغېږي. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې دغه نور هم داسې نه دي چې دا 3 لکه نورې وفات شوي. دا نورو کې هم یوازې 23,000 کسان په ټول نړۍ کې دا وفات شوي دي. نو د مرګ کچه یعنی خلکو روغېدو اندازه زیاته ده، خلک روغېږي. دې باندې څوک اول خو انشاءالله ډېر خلک به مبتلا نشي افغانستان کې. بیا که مبتلا کېږي او زمونږ سپارښتنې په نظر کې وساتي نو موږ امیدوار یو چې ډېر خلک به خدای بیرته جوړ کړي. دا چې یو تعداد د عمر خوړلي کسان یعنی د ډېرو عمرونو کسان او یو تعداد کسان متاسفانه د ځینې مزمنو ناروغیو باندې مخکې نه اخته شوي کسان د هغوی خطر به زیات وي او هغوی نه خو مو کلکه هیله کړې چې د اوس نه ټول په هغه ولایاتو کورونو کې چې قرنطین نه ده وضع شوی دوی باید قرنطین وسي. دوی باید کار ته لاړ نشي، دوی باید ښار ته لاړ نشي، دوی باید ګړګوړي ځایو ته لاړ نشي. که دا کارونه وکړو نو غیر د هغې نه انشاءالله د دې د مرګ کچه په هغه اندازه نه ده. خو د دې تاثیرات په نړۍ کې وګورئ، غیر د روغتیایي تاثیراتونه، غیر د مرګ و ژوند، تاسو وګورئ د دې اقتصادي تاوان څومره زیات دی. همدا اوس په نړۍ کې چې مارکیټونه تړل کېږي، تاسو میډیا تاسو خپروئ چې په یوه ورځ باندې مارکیټ ته بازار ته څونه تاوان رسېږي، یوه ورځ باندې یو دوکان ته څونه تاوان، یوه ورځ باندې د یو کور 5-6 کسه چې کار ته ځي کار پاتې وي او په کور کې دې ته څونه تاوان. یعنی اقتصادي، اجتماعي او روغتیایي دا ټول تاوانونه دې سره تړلي. دا یو وبا ده چې خپره شوې، خو د دې سره مقابله پکار ده. خپل روحیات بایلل نه دي پکار او امیدوار چې انشاءالله په میاشت دوو کې به خدای پاک لږ حوصله غواړي د دې تغیر ټول کړي. ډاکټر صاحب داسې ویل کېږي چې د دې ناروغانو ترمنځ کتل کېږي د کوم یوې چې د ژوندي پاتې کېدو چانس ډېر وي اولویت او لومړیتوب هغه ته ورکول کېږي او اول د همغه درملنه کېږي. آیا دا خبره سمه ده؟ نو دا خو ګورئ دا په ټولو ځایونو کې دا طبي اصول دي چې هر هغه چا چې د هغه ژوند ته ډېر خطر وي اول اولویت هغه ته ورکول کېږي. که څو ناروغان وي په هغې کې چې کوم یو ډېر خطرناک وي دویم یعنې دا سکرینینګ اصلا همدې دپاره وي چې درجه بندي شي چې کومه یو خطر زیات دی کومه یو کم دی. اما د دې معنا دا نه ده چې هغه چې کم خطر لري او هغې ته توجه نشته، نه، هغې ته د هغې نه زیات توجه ده ځکه هغې ته هغه پاملرنې چې دوی کوي، هغه سپارښتنې چې دوی عملي کوي هغه ورته ویل کېږي. ګورئ موږ د ټول نه ښه طریقه په دې کې دا ده چې که چېرته خلک په دې مرض باندې اخته کېږي دوی به خپل کورونو کې خدای نخواسته دومره تعداد زیات شي نو موږ به دوی ته توصیه دا وي چې دوی په خپل کورونو کې قرنطین شي، په خپل کور کې په یو پاک ځای کې داسې کوټه کې چې هغلته نورو خلکو ورسره ډېر تماس نه وي، په هماغه خاص ځای چې ورته په نظر کې نیول کېږي. د یو معین وخت دا اوس موږ دوه تنه په افغانستان کې هغه ناروغان چې په شدید حالات کې بستر شوي وو هغه روغ شو، هغه رخصت کړی شو. دا یو ثبوت دی او امیدوار یو چې انشاءالله دغه ټول کسان چې څوک په دې باندې اخته کېږي، خو د اخته کېدو خطر یې شته ځکه دا په نړۍ کې ګډه شوې ده او اوس حالت یې دا وګورئ یعنې ډېره د افسوس خبره ده چې په تېرو 2 ورځو کې په هره ورځ کې 40,000 کسان په دې اخته کېږي په دنیا کې. دا د دنیا په تاریخ کې دا یو جلا خبره ده، یعنی سرایت متاسفانه ډیر په سرعت سره ده. ډاکټر صاحب را بسو هرات لکه څنګه چې خبر یو په هرات کې په ګرځ بندیز اعلان شو، نو څه فکر کوئ دا ګرځ بندیز به څه وخت پورې ادامه پیدا کړي تر هغې چې د کرونا ویره بیخي کاملا ختمه شي او که د یو څه مدت لپاره به وي؟ نه، اول خو دې لپاره یو معین وختونه یعنی دا وخت تخمین فکر کېږي چې تا په هفته 2 هفتو کې انشاءالله د دې د کنټرول حالات برابر شي نو بیا به دغه قرنطین یا دغه بندیز به په دغه سطح نه وي، لږ به کمیږي. او خو که خدای مکه د پیښو اندازه زیاتیږي او نو بیا په هغه صورت کې واضح ده چې دغه د دې قرنطین یا د بندیز اندازه به هم زیاتیږي، نه به یوازې په هرات کې. دې ته باید موږ اماده اوسو چې که په ټول افغانستان کې هم حکومت اعلان وکړي
ټول په خپل کورونو کې قرنطین شو، حتی ټول په خپل کورونو نه کار به وکړو. دا امکان لري لکه په نورو دنیا کې چې مثالونه لیدل کېږي، حتی په انګلستان، امریکا او په نورو ځایونو کې. نو د دې نه باید موږ ونه ویرېږو. دا یو لاره ده، بهترین لار ده چې که نه موږ نه غواړو چې کرونا خپل کور ته راولو، نو موږ خپل کورونو کې باید دروازې بندې کړو، قرنطین اوسو. ډاکټر صاحب، آیا په هرات ولایت کې پوره تدابیر نیول شوي، بخصوص هغو سیمو کې چې سرحدي سیمې دي؟ که پوره تدابیر نیول شوي نو څنګه دا شمېر ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی؟ ګورې، زه اجازه راکړئ دلته یوه خبره زه تاسو ته وکړم. متاسفانه چې نه، ځکه کله چې ایران ته دا پیښې را داخلې شوې، زما شخصي نظر د روغتیا وزارت مسؤلینو رهبرۍ ته دا و چې راځئ چې همدا اوس افغانستان کې لا کیس نشته، د هرات سره د ایران په سرحد کې موږ داسې کمپونه جوړ کړو چې هغه کمپونو کې دا خلک چې راځي هلته وساتو، او هغه چې مثبت وي هغه جلا، او هغه چې مثبت نه وي تر 14-15 ورځې پورې هلته وساتو. امکانات دا امکان و، د دې کار امکان والته دشتې دي، خیمې پکې په عاجل توګه درېدلی شوې، ځکه دا عاجل وخت دی، ایمرجنسي وایي هم دې ته، نه دې ته چې یو بلډنګ باندې کار شروع چې دا بلډنګ تکمیل شي او بعد د هغې نه به بیا موږ د دې مخنیوی کوو. خو دا عاجل صورت امکاناتو ودا و. خو متاسفانه چې دا د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو یو تعداد مسؤلینو سره دا خبره ما شریکه کړې وه او دا پیشنهاد مې کړی، خو په دې عمل ونه شو او په لکونو خلک د ایران را داخل شو افغانستان ته او خپاره شو په مختلفو ولایتو. بیا د عامې روغتیا د وزارت رهبري د هرات د قرنطین غوښتنه د حکومت نه هم کړې وه او د ټول مسؤلینو یې کړې وه، چې خوشبختانه د تېرې ورځې نه دا کار عملي شوی دی او دا ډېر ګټور دی. هغسې نه دی لکه چې په اول کې شوی. یعنې اوس په سرحدي سیمو کې کیمپونه او د دې د هغه دپاره پوره تدابیر نیول شوي؟ کمپونه نشته په سرحدونو کې، متاسفانه اوس هم هغه خبره نه ده. خو هرات ټول په مجموع کې، یعنې هلته سکرینینګ کېږي په سرحد کې، او هلته هغه امکانات چې د هغې تشخیص لږ زر وشي دا برابر شوي دي، او نور راځي د هرات ښار ته خلک، او د هرات خپل اوسېدونکي هم هغوی قرنطین دي. یعنې څه معنا، هلته یو بندیز دی چې هغوی به نورو ولایاتو ته نه ځي، هغوی به هلته ډېر په غونډو دغه کې برخه نه اخلي، چې دا انشاءالله ډېر ګټور دی او امیدوار یو چې د پیښو اندازه په افغانستان کې راکمه شي. ډاکټر صاحب، اوس به راشو د زندانونو برخې ته. په زندانونو کې د دې ویروس د خپرېدو ویره څومره ده؟ ځکه چې په دې اواخرو کې داسې ګنګوسۍ شته چې د سرخي پله په زندان کې دا ویروس خپور شوی او ان تر دې چې یو کس ترېنه مړ هم دی. موږ د معلوماتو په اساس خو چې د کرونا له وجې نه یو بندي مړ شوی تر اوسه داسې کوم ثبوت نه لرو. دې کې شک نشته چې بندیانو په منځ کې د ډېر عمر کسان او ډېرو ناروغیو کسان هم متاسفانه چې اوس هم شته په زندان کې د مزمن ناروغۍ باندې اخته، نو هغوی به خامخا خدای مکړه مړه کېږي. او که په زندان کې دا خبره خپره شي، یعنې دا ویروس او دا مرض د زندان غوندې یو ګډمېشته ځای کې دا خپور شي، نو بیا به د دې د اندازه کنټرولول دا به د هر چا د وس نه بهر خبرې، بیا به د دې مسؤلیت هم ډېر شدید وي چې څوک په غاړه واخلي. نو همدې دپاره مکتبونه رخصت شو، پوهنتونونه رخصت شو، نو زندان هم همداسې به. خو کاش چې د دې دپاره هغه پوره تدابیر چې د نسبت هر ځای ته که د زندانیانو د خوشي کېدلو امکانات نه و یا کم وي، نو د دوی دپاره پوره امکانات برابرول چې دا زه فکر کوم په زندانونو کې څنګه امکانات ورته برابر شي؟ په زندانونو کې د بېلګې په توګه مثلا که اوس په زندان کې تاسو پلچرخي زندان کې لیدلی، د مثال زه ورکوم، هغه په سلګونو خونې کوټې لري او هغلته د دې امکان شته چې کسان په کوټو کې کم کړی شي. دې په ځای چې د مصارفو په خاطر باندې په یوه کوټه کې ډېر کسان اوسئ، باید کوټې زیات شوی ورته، حتی په دهلیزونو کې، حتی په بعض ځایونو کې ګرځېدل په ګډه توګه د دې مخنیوی، د انټیسپټیکو د ضد عفوني دواګانو هلته ورکول، توزیع کول، دا هغه امکانات چې هغوی ته باید تهیج شي، لکه نورو ځایو کې هغوی ته هم کېدی شو.
د دې مخنیوی کېدای شو، د مشکوک کسانو جلا کول، دا هغه مسایل دي چې لکه نور ځایو کې دلته هم کېدای شي. خو زه نه پوهیم چې تر څومره دا عملي شوي دي، او که دا عملي نه شي نو دا به ډېره غټه فاجعه وي. په مشخصه توګه باندې ولسمشر د طالب زندانیانو د ښځو د ماشومانو او هغه زندانیان چې عمر خوړونکي د دې د خوشي کولو فرمان یې هم صادر کړی. نو څه فکر کوئ آیا دا خلک په زندانونو کې مسون دي او کله زندانونو نه بهر ووځي؟ ځکه چې زندان خپله هم که ورته وګوري یو ډول قرنطین دی. خو هدف دا دی چې که چېرته دا زندان کې حالت داسې قرنطین په دې معنا او که چېرته حالت د ټول ملک د قرنطین خواته ځي، بیا بهتره دا ده چې دا زندانیان یا زندان ته ورته خلک په کومو ځایو کې چې هلته پاتې شي. دا خبره ستاسې بیخي مثبته ده، ځکه یو خو به اجتماعي مشکلات ورنه زیات پیدا شي، او دویم به دا وي چې دا خلک که په اخته یې وي او که چېرته د باندې مرض دومره ګډ نه وي او دننه په زندان کې هم د مرض مثبتې نښې نه وي ثبت شوي، نو بیا ښه دا ده چې دا آزاد کړی شي. د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې ډاکټر صاحب د کورونا یوازینۍ لار لکه څنګه چې ګورو همدا ده چې قرنطین دی. نو تر څه وخته باید قرنطین شي او قرنطین تر څه مودې پورې ده؟ اول خو دا ده چې د قرنطین نه بعضې خلک زمونږ یېره لري چې قرنطین به څنګه وي، خو دا د تشویش وړ خبره نه. قرنطین یوازې دا دی لکه تاسو خپله چې یو څه رخصتیو وخت کې بندیز لګوئ وایي چې خپل کور سره زه خپل وخت تېروم، خپلو وړو سره وخت تېروم. نو دا قرنطین په همدې معنا دی چې فقط لږ ډېر بازار، سیل، چکر د دې شیانو نه مخنیوی او په خپل کور کې د خپلو وړو سره په پاک فضا کې ساتل دي. دې نه د ډېر تشویش نه کوي خلک. او دویمه خبره دا ده چې دا قرنطین اندازه وخت موږ نشول ثابتولی، خو په لومړي سر کې به د یوې هفتې نه تر 2 هفتو پورې د دې هغه وخت دي که امیدواري دا ده چې انشاءالله په دغه وخت کې په هغه ساحو کې د مرض تر کنټرول لاندې راشي، پیښې کمې شي. خو شرط دا دی چې موږ د دې ټول مسؤلین سره لاس ورکړي، او دا د یو عامې روغتیا وزارت کار هم نه دی، او نه باید د عامې روغتیا وزارت دا دعوه وکړي چې یوازې زه کوم بل څوک دی نه کوي. دا د ټول ولس، د ټولو خلکو، د ټولو حکومتي مسؤلینو باندې حق دی چې هغوی په دې کې برخه واخلي، او ټول که دا لاس سره ورکړه نو دا شی کېدای شي چې ډېر زر کنټرول شي. او که چېرته بیا خدای مکړه پیښې زیات شوې د هغې سره هم، نو بیا مجبور دی چې د دې قرنطین اندازه زیاته کړي. خو زما په نظر باندې یو ډاکټر په صفت باندې ښه به دا وي چې د وخت په تېرېدو باندې مشکلات زیاتېږي، څو نظر چې کېدای شي د هېواد په ډېرو ښارونو کې په ګرمېشته ځایونو کې قرنطین عملي شي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کورودان چې خپرونه ته راغلی. اوس هم زه لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته.